بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ 12م درس چې دی د ثقافت اسلامی د 12مې اونۍ یا 12م درس هغه د وحی او معجزې، کرامت، شفاعت او توسل اتفاقی او اختلافی په باره کې دی. د دې باره کې به معلومات پیش کوو. امید دی چې را سره واورئ او غوږ راته کېږدئ. د دې نقاط درس عناوین چې دي هغه اول د وحی لغوي او اصطلاحي تعریف، بیا د معجزې لغوي او اصطلاحي تعریف، همدارنګې د کرامت لغوي او اصطلاحي تعریف، همدارنګې د کرامت او د معجزې په منځ کې توفیر یا فرق چې دا لري که نه لري د هغې باره کې، او بیا شفاعت د هغې لغوي او اصطلاحي تعریف، او د هغې د نبي صلی الله علیه وسلم شفاعت او د هغې منزله او د هغې ډولونه هغې بیانو، او بیا توسل شپږم عنوان موږ سره توسل اتفاقي او توسل اختلافي په هغې باندې به بحث کوو. راځو اول عنوان ته. وحی وحی څه ته ویل کېږي؟ په انبیاو علیه الصلاة والسلام باندې وحی راځي. دا وحی څه ته ویل کېږي؟ په هغې باندې لنډه رڼا اچوو. وحی په لغت کې په ډیرو معنو باندې راغلی ده. وحی په معنا د اشاره کولو باندې راغلی ده. په قرآن کې دا استعمال شوی ده. وحی په خفیه ډول چاته خبرې کول هغه باندې هم استعمال شوی ده. په خفیه ډول څوک خبرول هغې ته هم وحی ویل کېږي. دې وجې نه قرآن وحی په قرآن کې په 5 معنو باندې استعمال کړل ده. وحی په معنا د الهام، هغه چې غیر انبیاو ته علیه الصلاة والسلام ته الله یو ارشاد فرمای هغې ته هم وحی استعمال شوی ده. لکه د موسی علیه السلام د مور په حقله چې الله په قرآن کې استعمال کړله، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، وایي موږ ارشاد او الهام به وښودو د موسی علیه السلام مور ته، ځکه هغه پیغمبره نه وه، خو الله تبارک وتعالی هغې ته دا په زړه کې واچوله چې ته دا خپل بچی موسی علیه الصلاة والسلام په دغه طریقه باندې دریاب ته وغورځوه، او بعد د هغې نه بیا موږ تا ته واپس کوو، او انشاءالله په دې کې کم مشکل به تا ته نه او بېرته به تا ته خپل بچی واپس کړي. قصه اوږده په قرآن کې ذکر شوې ده، خو دلته زموږ مقصد دا دی چې وحی چې غیر انبیاو د استعمال شي هغه په معنا د الهام راځي، نه هغه وحی چې پیغمبرانو ته کېږي. همدارنګې وحی په معنا د اشاره کولو، یعنې په لاس باندې اشاره کول، په هغې په معنا هم استعمال شوی. لکه زکریا علیه الصلاة والسلام په هکله چې قرآن استعمالوي، فخرج على قومه من المحراب فاوحى الیهم، وایي زکریا علیه الصلاة والسلام چې کله خپل قوم ته راووتو نو هغې ته اشاره وکړله، چې ځکه الله تبارک وتعالی هغه د خبرو نه منې کړی، نو په خولې خبرې نشي کولی، نو په لاس ته اشاره وکړه چې تاسې د الله ذکر او تسبیحات بیانوئ. همدارنګې وحی په معنا د غریزي الهام، هغه چې الله بعضو حیواناتو ته یا بعضو دغو ته هغه ښیي او هغه لارو ته ښیي. لکه د قرآن کې الله د شاتو مچو ته د وحی کلمه استعمال کړې ده، خو دلته غریزي الهام دی چې الله دا ښودنه ورته کړې ده. لکه الله تبارک تعالی قرآن سورة نحل کې فرمایي واوحى ربک الی النحل، ښودنه کړې وه الله تبارک تعالی د شاتو مچو ته چې ان اتخذي من الجبال بیوتا، وګورئ چې ته به د غرونو کې په څپرونو کې یا په ونو کې به ته خپل کورونه جوړی او بیا به د هغې نه شات تولیدې. نو دلته غریزي الهام په معنا باندې راغلی دی. دارنګې وحی په معنا د وسوسې هم راغلی ده. څلورم معنی وحی وسوسې، لکه شیطان چې انسان ته په زړه کې وسوسه اچي، هغه هم راغلی. لکه قرآن کې الله تبارک تعالی وایي وکذلک یوحي بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دارنګې شیطان انسان ته یا انسانانو ته یا خپلو منځو کې یو بل ته وسوسه اچي، نو وحی په معنا د وسوسې هم راغلی ده. او 5مه معنی وحی د الله تعالی هغه پیغام چې پیغمبرانو ته لیږل کېږي، هغه د پیغمبرانو ته د وحی چې کوم عام عرف کې موږ استعمالو چې دا قرآن د الله وحی ده، تورات د الله وحی، انجیل د الله وحی، او پیغمبرانو ته راغلی. نو وحی هغه پیغمبرانو او ملائکو ته د اله د الله تعالی هغه پیغام دی. قرآن کې الله تبارک تعالی فرمای ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، الله تبارک تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای ای پیغمبر په تحقیق سره موږ تا ته وحی کړ لکه څنګه چې موږ نور پیغمبران ته وحی کړ، لکه نوح علیه السلام ته نور د هغې نه. یعنی وحی په لغت کې په ډیرو معنو باندې راځي.
هغه ذکر شلو. خو خلاصې مطلب د دا دی چې وحی یو پټ راز او پیغام ته وایي چې الله تبارک وتعالی چې چاته وغواړي هغه ته رسوي. نو دا که انبیا ته هغه په ظاهر دغه وحی د پیغامات د الله تبارک وتعالی هغه ارشادات او پیغامات ته شاملېږي، همدارنګه نور ته هغه خپل ارشادات دي لکه مخکې دغه ذکر وشو. راځو د وحی اصطلاحي تعریف ته چې وحی په اصطلاح کې څه ویل کېږي یا د اصطلاحي تعریف د وحی څه شی دی. هغه علماء په دې کې ډېر تعریفونه ذکر کړي دي. یو د علماو نه ذکر کوي چې کلام الله المنزل على نبی من انبیائه، د الله تبارک وتعالی هغه را لېږل شوی پیغام د وخت نبی ته. دا یو تعریف دی. د وخت نبی ته هغه را لېږل د الله طرف نه یو نبی ته د وخت را لېږل شوی پیغام ته وحی ویل کېږي. دارنګې بل تعریف کې خاص کر ابن حجر اسقلاني دی تعریف کوي، تقریبا دا د هغې نه اشمل دی. اعلام الله لنبی من انبیائه بحکم شرعی ونحوه. وی وحی د الله تبارک وتعالی د خوا نه پیغام دی د وخت پیغمبرانو ته یا د وخت پیغمبر ته په شرعي حکم او دې ته ورته احکام، یعنی په شرعي احکام باندې او دې ته ورته احکام باندې چې الله تبارک وتعالی هغې ته ښودنه کوي. نو الله تبارک وتعالی د خوا نه چې کوم پیغام انبیاء علیه الصلاة والسلام ته راځي که هغه په شرعي احکامونه او یا دې ته ورته دې ته مشابه نور احکام وي، هغې ته وحی ویل کېږي د الله طرف نه. نو انبیاء ته علیه الصلاة والسلام ته چې کوم وحی راتله هغه عموم په درې ډوله وحی وه. یو قلبي وحی وه چې الله تبارک وتعالی به هغوی ته په زړه کې اوس اچول. بل وحی چې وه هغه د الله تبارک وتعالی د فرښتې په واسطه باندې وه. او دویمه وحی وه چې الله تبارک وتعالی به ورسره مباشرتا خبرې کولې. دغه درې واړه وحی انبیاء علیه الصلاة والسلام په حق کې ثابته شوې د قرآن نه. قلبي وحی دې ته ویل کېږي چې الله تبارک وتعالی مستقیم د یو پیغمبر په زړه کې څه واچي او هغه د هغې نه هغه عمل کوي، یا د خوب د لارې وي یا د نورو په یخه باندې وي، دا ټول په دې کې راځي. لکه مثلا موږ په قرآن کې مثال لرو، ابراهیم علیه السلام خوب ولیده چې خوب کې ورته امر وکړی شو چې ته خپل زوی اسماعیل حلال کا، او هغه وحی و هغه حکم په ځای کې او لاړه. هغه قصه اوږده ده چې هغې نه هغه قرباني چې نن سبا یې موږ په لوی اختر کې کوو هغه ایجاد شول او هغه منځته راغله. دغه د ابراهیم علیه السلام د زوی قرباني وه، خو الله تبارک وتعالی دا ورته په خوب کې ښودلي وو. نو دا د انبیاو یو نوع وحی ده، په زړه کې ورته ښودلي وو، په خوب کې هم په بیدارۍ باندې هم په خوب کې دا راځي. قلبي وحی کله کله د ملایکې په واسطه هم وي، یعنی ملائکه راشي د انسان په زړه کې یو څه واچي. دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په هکله فرمایي ان روح القدس نفث في روعي، ان روح القدس نفث في روعي ان احدكم منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، رواه الحاکم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو د تاسو نه جبرئیل علیه السلام راغی زما په زړه کې دا راواچله چې یو د تاسو نه د دنیا نه به هغه نه وځي، یعنی مرګ به ورته نه راځي تر څو چې په دنیا کې رزق پوره شوی نه وي. ځکه موږ او تاسو مخکې دا خبره واخیستله چې انسان الله تبارک وتعالی انسان پیدا کوي د مور په ګېډه کې هغه ته رزق لیکي، تر څو هغه رزق په دنیا کې هغه به ژوندی، چې رزق ختم شو بس هغه به دنیا. دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم وایي جبرئیل علیه السلام ما ته په زړه کې دا واچوي، دا زړه وحی راته وکړله او دا یې راته وویله چې لن يخرج احدكم من الدنيا حتى يستكمل رزقه. وایي یو د دنیا نه بس تاسو نه وځي، یعنی آخرت ته به نه انتقالېږي تر دغه پورې چې په دنیا کې رزق پاتې شي، رزق خلاص شو بس د دنیا نه به انتقالېږي. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه وحی چې جبرئیل علیه السلام په واسطه هغه په زړه کې الله اچولی وه. دویم هغه وحی چې الله تبارک وتعالی د مستقیم پیغمبر ته د هغې خبرې کوي او هغه ورسره خبرې کوي. دا د موسی علیه السلام په حق کې ثابته شوې وه. موسی علیه السلام د الله سره په کویتور کې خبرې کړې وې. وکلم الله موسی تکلیما. الله تبارک تعالی په سورت نساء کې فرمایي چې وکلم الله موسی تکلیما، موسی علیه السلام سره الله خبرې کړې په کویتور کې. نو دا مباشرتا خبرې یعنی په منځ کې کومه واسطه نه، خو پیغمبرانو علیه السلام ته چې اکثر وحی راتلی هغه به د جبرئیل علیه السلام په واسطه رالی چې هغې دریم قسم دی.
او دا ډېر وي، ځکه هغه دویم قسم چې دی دا ډېر درون په انسانانو تمامیږي او د دې وس او طاقت نه لري. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام دا خصوصیت و. رسول صلی الله علیه وسلم سره الله تبارک وتعالی په اسراء او معراج کې خبرې کړي، خو د پردې شاته کړي دي. دې وجې نه کله چې هغه نه پوښتنه وشو وایي ان نبي صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشي تا خپل رب لیدلی؟ وایي نه. ان رآه حجابه نور، وایي څنګه زه وینم چې حجاب د هغې نور و، هلته پرده وه، د هغې د شاته الله تبارک وتعالی سره خبرې کړي، خو بالمشابهه یعنې په منځ کې څوک نه و. نو موسی علیه السلام سره مباشرتا په خبرې کړلي، همدارنګې نبي صلی الله علیه وسلم سره په اسراء او معراج کې بالمشابهه مباشرتا خبرې کړلي، خو په منځ کې پرده وه، په سترګو یې نه دی لیدلی، لکه څنګه چې صحیح حدیث نه ثابت دی. دریم قسم وحی چې ده هغه د ملایکو په واسطه چې دا عامه ده. جبریل علیه السلام الله تبارک وتعالی د دې دپاره مقرر کړی فرښته یا ملایک وه چې دا وحی به انبیا علیه السلام ته راوړلې، او دا ډیره وه، یعنی اکثر وحی به دا د هغه طرف راتلی. دې وجې نه الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایي، د درې وړو وخت اشاره کوي، وایي ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني الله تبارك وتعالى دي آیات کی فرمائی چې الله تبارک وتعالى د هیڅ یو بشر سره خبر نه کوي مګر چې خبرې کوي هغه د وحی په واسطه مباشرتا، لکه څنګه چې موسی علیه السلام سره منځ کې څوک نه وي، د پیغمبرانو سره چې خبرې کوي خو د پردې شاته، او من وراء حجاب یا د پردې شاته، او یا ورته خپل استازی لیږي، لکه چې جبریل علیه السلام به پیغمبرانو ته وحی راوړله او هغې به دغه وحی به نورو انبیا علیه السلام به د خپلو امتونو ته رسوله. نو الله تبارک وتعالی په دغه طریقه باندې انبیاء ته خپل پیغامونه رسي، هغه چې د الله خوښه شي. نو د وحی لغوي تعریف مو پیژنته، د وحی اصطلاحي تعریف مو پیژنته، او د وحی ډولونه مو پیژنته چې درې قسمه وحی کیږي، چې هغه قلبي وحی ده چې الله تبارک وتعالی په زړه کې انبیاء علیه السلام ته اتي، او یا مباشرتا وي چې په منځ کې څوک نه وي الله تبارک وتعالی هغه کې، لکه موسی علیه السلام او نبي صلی الله علیه وسلم چې پردې شاته شوي وه، او همدارنګه د جبریل علیه السلام په واسطه باندې چې هغه عام دي او اکثر پیغمبرانو ته په اکثر وختونو کې جبریل علیه السلام په واسطه وحی راځي. دویم عنوان موږ سره په دې درس کې هغه د معجزې پیژندل. معجزه څه ته ویل کېږي؟ انبیا علیه السلام چې الله تبارک وتعالی د امت ته رالیږي، هغې له داسې یو خارق العاده کارونه ورکوي چې د هغې خلک د هغې تصدیق وکړي، هغې ته معجزه ویل کېږي. نو معجزه په لغت کې د اسم فاعل دی، اسم فاعل صیغه ده د عجز نه اخیستل شوی دی، چې معنی یې د کمزورتیا او بېوسي، چې ناتواني چې ورته وایي، چې څوک د دې مقابله نشي کولی، د دې وس نه لري. دې وجې نه معجزه هغه خارق العاده کار ته ویل کېږي چې د بشر د هغې توان او مقابلې حق نه لري، بشر د هغې نه عاجز وي، یعنې دا د هغه په استعداد هغه په وس کې نه وي، نو هغې ته معجزه ویل کېږي. نو معجزه په لغت کې دا د عجز نه اخیستل شوی، عجز وایي ناتوانۍ ته، کمزوري ته، کمزورتیا ته، چې یو سړی عاجز شي دا کار نه شي کولی. نو دغه انبیاء علیه السلام چې معجزه ورکړل شوې ده، دا معنا دا ده چې دا د الله له طرف نه ده، د انسان په وس کې دا شی نشته چې یی به خپله ایجاد کړي، یی بل څوک چاته ورکړي، نو دې وجې ته معجزه ویل کېږي. دې وجې نه په اصطلاح تعریف کې دې ته په صراحتن سره اشاره شوې ده، هغه وایي چې امر خارق للعاده یظهره الله على ید نبی تأییدا لنبوته. وایي معجزه چې ده دا هغه د عادت خلاف کړنو ته ویل کېږي، د عادت خلاف کړنو ته ویل کېږي چې الله تعالی خپلو پیغمبرانو ته ورکوي د هغوی د نبوت د تایید دپاره، د هغوی د نبوت د تایید دپاره چې خلک د هغې مقابله نشي کولی، خلک د هغې د مقابلې نه عاجز وي.
دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم ته چې الله کوم معجزې ورکړي هغه د خلکو په وس کې نه وي. قرآن د نبی صلی الله علیه وسلم لویه معجزه وه او الله ول ورکړو. کله چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم چې دا تا د پلاني سره نه ذکر یا مثلا بل چا ته ذکر دی الله تبارک وتعالى ورته تحدي او چیلنج ورک چې که ښه عادت چا نه ذکر دی او یې بخپله جوړ کړی دی نو تاسې هم عربان یاستئ، تاسو ته ښه فصیح ښه ادیبان یاستئ، هغه خلک تاسې جوړ کړئ، ځئ راوړئ. د ټول قرآن چیلنج ورکړی دی، د نمایي قرآن چیلنج ورکړی دی، د 10 سورتونو چیلنج ورکړی دی، د یو سورت چیلنج ورکړی دی چې تاسې هم راوړئ. خو د هغې نه عاجز شو. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د ټول نه غټه معجزه چې ده هغه قرآن کریم دی چې د دې نه ټوله نړۍ عاجزه چې داسې کتاب دی هغه ایجاد کړي او راجوړي. دې وجې نه دا د نبی صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې او په هغه صدق نبوت باندې دلالت کوي. د دې وجې نه معجزه هغه عادت خلاف عادت کړنو ته ویل کېږي چې الله تبارک تعالی خپل پیغمبران ته ورکوي د هغې د نبوت د تایید لپاره او خلک د هغې نه عاجز وي. دې ته معجزه ویل کېږي. دویم لفظ چې موږ سره دی دریم لفظ هغه کرامت دی. کرامت څه ته ویل کېږي؟ اوس مثلا وایي چې پلانې ولی دا کرامت لري، دا د اهل سنت والجماعت لکه اوس به راشي اهل سنت والجماعت د عقیده چې کرامت د ولی دا حق دی او کرامت وي. اوس کرامت وایي ځکه کرامت په لغت کې عزت ته ویل کېږي، کرامت په لغت کې شرافت ته ویل کېږي، کرامت په لغت کې لویوالی ته ویل کېږي، کرامت په لغت کې سخا ته ویل کېږي، یعنی په لغت کې په ډېرو معنو سره راغلی دی. نو که د ولی په حقله چې موږ مخکې ذکر وکړه دغه ولی ته به عزت ورکړل کېږي، دغه به لویوالی، دغه شرافت، دغه ټول به په ځای ساتل کېږي. په اصطلاح کې کرامت هغې ته ویل کېږي هغه خلاف عادت کړنو دي ته ویل کېږي چې د ولی په لاس باندې منځته راځي، د ولی په لاس باندې منځته راځي خو د نبوت مدعي نه وي، یعنې د نبوت دعوه سره نه لري. که د نبوت دعوه لري نو هغې ته معجزه ویل کېږي. خو د ولی په لاس چې کوم خلاف العاده کار صادریږي هغې ته کرامت ویل کېږي. خارق العاده یا خلاف العادت کارونه یا کړنې ترسره کېږي هغې ته کرامت ویل کېږي. خو د نبوت دعوه ورسره دعوه کوونکی نه وي، دعوه ورسره نشي کولی. او بله ده چې چاته پې چیلنج هم نشي ورکولی، یعنې چاته پې ننګونه چیلنج هم نشي ورکولی چې ته که زما کرامت نه منې ته هم داسې راوړه. نه، ځکه د وروسته به راشي د معجزې او د کرامت منځ کې چې کرامت دا د ولی په لاس کې نه وي، دا د الله له طرف نه وي د وخت لپاره او بعد د هغې نه بیا هغه اخلي د هغه وخت لپاره. دې وجې د معجزې او د کرامت منځ کې فرق هم دا دی چې معجزې او کرامت تعریفونو کې لاندې توپیرونه ته باید نظر کې ونیول شي. اول معجزه د نبوت د دعوې سره یو ځای وي، پیوسته وي، یعنی کله چې معجزه پیغمبر یې هغه سره معجزه وي د دې وجې خلک د هغه خبره تصدیق کړي او د هغه نبوت تصدیق وکړي. په خلاف د کرامت، د کرامت والا چې دی کوم کرامتونه چې دي د هغې صاحب د نبوت دعوه نشي کولی. که چې د نبوت دعوه وکړله هغه دروغ ګڼل کېږي او هغه ته به دروغجن ویل کېږي، ځکه ولی به دا به د پیغمبر تابع وي، د پیغمبر نیکه. لکه دویمه هغه کې هم دا راځي ځکه د ولی کرامت چې دی دا د هغه د تابعدارۍ او اطاعت او د دین کې د پرمختګ او د دین کې د پرهیزګارۍ د وجې نه منځته راځي. یعنې هر څوک چې الله ته ډېر نږدې وي، د پیغمبر ډېر متبع وي، هغه ته به الله دغه کرامت ورنصیب کړي او د هغه په لاس باندې به دغه خیر خلاف عادت کارونه او کړنې ترسره کېږي. خو که چېرته ځینې خلکو د دې سره د نبوت دعوه وکړه نو هغه به دروغجن دی، هغه سحري او جادوګري عمل دی، هغه به ترسره کړي. نبي صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل پیغمبر هم نه راځي، لکه مخکې موږ دا خبره په ایمان بالانبیا کې په پیغمبرانو باندې ایمان په آخر درس کې آخر مرحله کې دا موږ واضح کړله چې نبوت په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوی دی او بل نبی نه راځي. نو دویمه فرق د معجزې او د کرامت دا دی چې کرامت د ولی چې دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ او اطاعت او په استقامت د وجې نه هغه دغه لاسته راځي، دغه په لاس باندې صادریږي. که چېرته یو سړی مستقیم نه وي، برابر نه وي، تابعدار نه وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هغه په لاس باندې چې هر خلاف عادت کار ظاهر شو هغه سحر جادو دی، هغه به کرامت نشمیرل کېږي. او بل کرامت مقصد دا دی چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صدق باندې دلالت کوي. ځکه دا سړی چې د ده په لاس باندې ولی دی، د ده په لاس باندې یو خلاف عادت کار صادریږي،
نو ته به کتلی شي که دا سړی د پیغمبر متبع دی نو د کرامت حق دی دا په دې دلالت کوي چې د پیغمبر رسالت حق دی د پیغمبر رسالت چې د پاره کې کوم کړی ځکه دا د هغه متبع دی د هغه تابعدار دی نو دې وجې نه باید هغه خلکو په لاس باندې چې کوم کرامات صادریږي هغه د نبي صلی الله علیه وسلم متقي پرهیزګار او تابعدار خلک وي او د هغه په نقشه قدم باندې روان وي. دریم فرق دا دی چې کرامت ډیر کله ته د یو زمانې وخت پورې تړلی کرامت ډیر وخت د یو زمانې وخت پورې تړلی کیدای شي په یو وخت کې کرامت خلاف عادت کار وي خو په بل وخت کې نه وي د هغې څو مثالونه لکه اوس زمانه کې یا مخکونی زمانه کې لږ مثالونه ته قرآن ښودلی دي لکه مثلا مریم علیه السلام ته د اوړي میوه په ژمي کې د ژمي میوه په اوړي کې دا به هغې سره پرته وه دا د هغې دپاره کرامت و خو که اوس حالت ته موږ وګورو اوس وخت ته نو د دې اوسرې د سړو خونو د وجې نه موږ ډېر وخت په ډېرو دولتونو کې په ډېرو دغو کې موږ دا وینو چې د اوړي میوه په ژمي کې پیدا کېږي او د ژمي میوه په اوړي کې پیدا کېږي د اسبابو د وسایل د وجې نه نو هغې ته بې د اسبابو نه بې د دې سړو خونو نه بې د دغې دغو نه الله تبارک وتعالی دا ورته رسوله او کله چې پوښتنه وشوه هغه دا د الله له طرف نه دي نو دا د هغې دپاره کرامت و. بل مثال د علماو ذکر کړی دی د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په مدینه کې او لښکر یې په شام د شام په علاقو کې هلته په غزوه موته کې هلته د رومیانو سره په جنګ کې نو نبی عمر بن خطاب په منبر باندې ولاړو او دا واضح وکړو چې یا ساریه الجبل اے ساریه جبل نو په مدینه کې الله تبارک وتعالی د عمر رضی الله عنه دا اواز ساریه نومي صحابي چې هغه ته ورسېده او هغه یعنی مطلب دا چې د خپل لښکر دی د غره بیخته بوزه غره ته وخېجوه چې د کفارو د حملو نه او د دغه نه بچ شي د ځپلو نه بچ شي د هغه د حملو نه بچ شي الله هغه ته دا غږ ورسو مثلا دا په هغه وخت کې کرامت و خو اوس نن سبا د تلیفون او د دې ټکنالوژۍ د وجې نه یو سړی دلته دی په امریکا کې یا په سعودي عربستان کې یا په نور نړۍ کې خلکو سره خبرې کوي خو دغه تلیفون د وجې نه کوي خو په هغه وخت کې دا کرامت خو په اوس وخت کې کرامت نه دی نو دې وجې نه باید لکه دلته چې ذکر کړي چې کرامت په هر وخت کې په هر زمانه کې دا د وخت په اندازه پورې تړلی هغه وخت کې دغه کارونه کرامت شمېر کړي ځکه دغه وسایل موجود نو خو په اوس زمانه کې دا کرامت نه دی که څوک وایي چې یو سړی د غره په سر کې سړی دلته او ځینو ته اواز کوي او خبره تر کوي خو د وسایلو په واسطه کې تلیفون په واسطه کې نور وسایلو اجتماعي وسایلو په واسطه کوي نو دې وجه نه هلته وایي چې کرامت ډېر کله د وخت او زمانې پورې تړلی وي او هغې پورې هغه وخت ته به کتلی شي نو یو وخت کې یو شی کرامت وي بل وخت کې به نه وي. څلورم فرق دا دی چې معجزه چې ده دې سره د دعوت د نبوت دعوه ورسره وي او دا به بار بار تکراریږي معجزې سره به د نبوت دعوه وي یو سړی به پیغمبر وي د هغه به معجزه وي او هغه به بار بار تکرارولی شي د هغه په لاس کې وي خو کرامت کې تکرار دا لازم نه دی یعنی کله تکراریږي خو لازم نه چې همیشه دا تکرار کړي کله یو ظاهر شي کله ظاهر نشي دې لپاره علماو ډېر مثالونه ښودلي او په کتابونه ډېر ډک دي خو هغه د هغوی په لاس کې دي وجه نه موږ دا ویو چې کرامت د ولی په لاس کې نه وي هغې د الله په دله ورکړي هغه اکرام هغه عزت الله دله ورکړي د وخت پورې او دي لکه مثلا د صحابه کرامو په وخت کې داسې وایي چې مثلا یو صحابي به د شپې د کوره ووتو الله به ورسره رڼا به ورسره ورنا ورسره تر چې خپل کور ته به ورسېد رڼا به ورکشله دا دغه کرامت و مثلا دغه چې کله قتل کړی شو صحابي او مشرکین رال د هغه د بېعزتي کول الله پې سرې مچۍ دغه کړې ده راغونډې کړلې خلک د هغه بدن ته نږدې کېدل چې هغه ته د هغه بېعزتي وکړي دا د هغه دپاره کرامت و نو داسې ډېر واقعات راغلي دي چې په هغه وخت سره الله تبارک تعالی د مؤمن اکرام او تکریم پې کوي خو رالو په دې کې چې د اولیاء کرامو منزله چې ده دا د پیغمبرانو منزلې ته نه رسیږي. پنځم فرق دا دی چې د اولیاء کرامو منزله چې ده دا د پیغمبرانو منزلې نه ټیټه ده دا د هغوی منزلې ته نه رسیږي. د دې وجې نه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې کرامت دا حق دی او په دې باندې به ایمان لرلی شي د دې نه انکار
دا د معتزله عقیده ده، د کرامت نه انکار دا د معتزله عقیده ده، دا د هغه خلکو عقیده چې هغه د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه خلاف کار دي. خو کرامت دا معنی نه چې موږ د چا عبادت وکړو او هغه ته د الوهیت درجه ورکړو یا د هغه د خیر او د شر تمنا او د خیر او شر ارزو وکړو. نه، دا غلطه عقیده چې خلک ساتي. اما کرامت دا د مؤمن حق دی او مؤمن هر نیک صالح انسان په لاس باندې یو کرامت صادریږي او هغه مؤمن ته الله دغه عزت ورکړي، دغه کرامت ورکړي چې الله خوښ شي په هره طریقه باندې. دیو جن امام طحاوي په خپل مشهوره کتاب کې امام عقیدة طحاویه کې دا عبارت بیان کړی دی. هغه وایي ولا نفضل احدا من اولیاء على احد من الانبیاء. وای هیڅ یو ولی په اولیاء باندې هغه موږ بهتر نشو ګڼلی، یعنی د اولیاء درجه د پیغمبرانو درجې نه ټیټه ده. بیا وایي ونقول نبی واحد افضل من جميع الانبیاء. دا ویو چې یو پیغمبر دا د ټول اولیاء نه بهتر دی. بیا څه وایي ونؤمن بما جاء من کراماتهم. وای موږ ایمان لرو، عقیده لرو هغه کرامات چې د اولیاء راغلي دي په هغې باندې عقیده لرو، هغه ثابتوو. وصح عن الثقات من رواتهم. او هغه خبرونه چې دي په صحیح طریقه باندې موږ ته راسلي په هغې باندې موږ ایمان لرو، د هغې نه انکار نه کوو. خو دا معنی نه ده چې کرامت سړي ته الله دغه عزت او کرامت ورکړه د هغه په لاس باندې چې خلک د هغه نه د خیر او د شر تمه، خیر او شر تمه یوازې د الله نه کېږي. او دا کرامت د مؤمن د نیک صالح خلکو عزت او اکرام دی او شرافت دی چې الله یې ورکوي په هره طریقه باندې چې هغه د الله خوښه شي. هر مؤمن ته، هر نیک صالح انسان ته کرامت الله په نصیب کوي. څلورم عنوان دلته موږ سره چې دی هغه شفاعت دی. شفاعت څه ته ویل کېږي؟ شفاعت کوم ډولونه دي؟ اول د شفاعت لغوي او اصطلاحي تعریف ته راځو، بیا د هغې ډولونه بیانو او د اهل سنت والجماعت عقیده په شفاعت کې هغه بیانو. شفاعت په لغت کې جعل الشیء شفعا، د یو شي د بل شي سره یو ځای کول دي ته شفاعت ویل کېږي. لکه شفع او وتر چې موږ ته وایو، جبت او طاق چې موږ ته وایو، نو یو شی د بل شي سره یو ځای کول ته هغې ته شفاعت ویل کېږي. او په اصطلاح کې شفاعت د یو چا دپاره، یعنی د بل چا دپاره یو واسطه کول، د یو بل چا دپاره واسطه کول چې د هغه ته نفع ورسیږي او یا د هغه نه شر نه وژغورل شي، شر نه وژغورل شي، دې ته شفاعت ویل کېږي. د عربۍ کې تعریف داسې کوي التوسط للغیر بجلب منفعة او دفع مضره. د بل چا دپاره واسطه کول چې د هغه دپاره یو نفع کار حاصل شي هغه ته او یا د شر دفع شي، دې ته شفاعت ویل کېږي. نو دا د مسلمانانو په ژوند کې دا جایز کار دی. خو وروسته راځو چې کوم شفاعت جایز دی، کوم شفاعت ناروا دی. نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت دا په دوه ډوله دی. نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت دا په دوه ډوله دی. یو په دنیا کې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شفاعت په دوه ډوله دی. یو په دنیا کې شفاعت دی، یو په آخرت کې شفاعت دی. په دنیا کې شفاعت چې دی دا بیا په دوه قسمه دی. یو جایز شفاعت دی، یو باطل او ناروا شفاعت دی. جایز شفاعت دی ته ویل کېږي چې یو کار مشروع کار دی، جایز کار دی، انسان هو خلک د هغې معنیات کوي. یو سړی پاڅېږي هغه ته وایي چې دا کار اخلاص کا او ظلم یا مثلا د الله نه به اجر ته ملاو شي، نو دا جایز کار دی. وجه نبی صلی الله علیه وسلم وایي اشفعوا تؤجر، تاسې خلکو شفاعت وکړئ چې خلکو باندې اسانتیا راشي، الله به تاسو ته په دې کې اجر ثواب ملاو شي. د نیک کار جایز کار دی. مثلا یو سړی یو څه قانوني کار په یو اداره کې ترسره کوي، خو ځینې خلک د هغې ممانعات کوي، هغه سړی ورځي د هغه په حق له شفاعت کوي، کار یې اسانېږي او هغه کار یې خلاصېږي، دې ته جایز شفاعت وي او دا جایز دی. الله تبارک وتعالی په دې شفاعت باندې انسان ته اجر ورکوي. خو دویم شفاعت چې دی هغه باطل شفاعت دی، لکه د مجرمانو د خلاصولو لپاره. یو سړي قتل کړی دی، یو سړي غلا کړې ده، یو سړي نور حرامیتوبونه کړي دي، او یو سړی ورځي قاضي ته یا والي ته یا مثلا قمندان ته، هغه ته وایي چې دا اخلاص کړه شفاعت وکړه. دا ناروا باطل شفاعت دی او په شریعت کې دا ناروا دی، حرام دی. هر څوک چې دا کار کوي دا د الله د حدود سره مقابله کوي او د الله
د احکامو سرغړونه کوي دا به نه کوي. دې وجې نه کله چې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه هغه ښځه د بني مخزوم قبیلې یوې ښځې په نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې غلا کړې وه. نو نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې دې نه به لاس کټ کېږي، ځکه د غل نه به لاس کټ کېږي. بني مخزوم قبیله د قریشو یوه با افضله یو محترمه قبیله وه. نو بني مخزوم قبیلې خلک راغونډ شولو. اسامه بن زید ته یې وویل چې ته نبي صلی الله علیه وسلم ته زموږ شفاعت وکړه چې د دې نه دا لاس کټ کول دا منې کړي، یعنې قایم یې پرې نه کړي، حد پرې قایم نه کړي. نو اسامه بن زید د ډېر زړه سوان دی او نبي صلی الله علیه وسلم ته ډېر محبوب، ځکه اسامه او پلار یې زید دواړه نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر محبوب انسانانو. دې وجې نه زید ته نبی صلی الله علیه وسلم حب النبي صلی الله علیه وسلم وایي، یعنې هغه کس چې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر محبت ساته زید و. او د هغه زوی چې اسامه دواړو سره نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سخت مینه لرله. نو قریش هم د دې وجې نه دا اسامه ته راله او ورته وویل چې ته نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړه چې د دې نه دا حد دفع کړي او قایم یې پرې نه کړي. نو کله چې اسامه راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا شفاعت وکړ، نو نبی صلی الله علیه وسلم په ډېر غصه شو. ورته وایي اتشفع فی حد من حدود الله یا اسامه، ته د الله په حدودو کې شفاعت کې. بیا ورته څه وایي لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم سرقت لقطعت یدها. اسامه دا واوره که چېرته د محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا وکړي زه به لاس کټ کوم. بلکې باطل شفاعتونه باید ځان وساتو. زمونږ دا په ټولنه کې چې کوم مصیبتونه دي او کمې ناخوالې موږ نن سبا په دې خپل وطن کې نن سبا موږ وینو، هغه د دې باطلو شفاعتونه. یو مجرم دی، یو ډاکو دی، یو غل دی، یو غاصب دی او نور د حرامیتوبونو ډک خلک هغه چې کله امنیتي ځواکونه ونیسي هغه بندي کړي، همدغه خلک ورځي، دا زموږ د ولس بعضې خلک ورځي، الله یې ته هدایت وکړي، بیا ورته وایي چې شفاعت دی، بیا یې پرېږدي. نو دا باطل شفاعت ناروا دی، دا د الله د حدود نه سرغړونه ده، باید دا کار ونه کړو. نو کله چې په ټولنه کې عدالت تامینېږي باید حدود او د جرایمو او د دې په هکله باید ټول متفق شو چې څو د دنیا زموږ د افغانستان نه دغه امراض او دغه ناخوالې ختم شي او دا باطل شفاعتونه چې نن سبا زموږ ډېر وګړي پکې اخته دي او دې ته داسې یو دغه کار وي چې زه مثلا بعضې پکې دا هم وایي چې زه د ملت نماینده یم او زه پلانې یم. نه، د الله د حدود مقابل کې باید هیڅوک باطل شفاعت ونه کړي، د هغې مقابل کې ونه درېږي، بلکې وکړي چې دا حد پې نافظ تر څو د الله دین په خلکو باندې تطبیق شي، عدالت تامین شي. الله تبارک وتعالی موږ ته وایي ولا تکن للخائنین خصیما، ته د خائنانو دپاره مددګار مه جوړېږه، د هغه ملګری مه جوړېږه، بلکې د خائنانو نه به ځان ساتي. او دویم ډول چې دی هغه اخروي شفاعت دی، یعنې په آخرت کې هغه شفاعت. دا اخروي شفاعت چې دا په دوه ډوله دی، یو شفاعت خاصه دی او یو عمومي شفاعت دی. شفاعت خاصه چې دی عظما شفاعت چې ورته وایي دا په اهل محشر یا د موقف هغه خلک چې ټول اولني قومونه وروستني قومونه هغه به ټول په محشر کې راجمعي او هغه به د الله دې پرېکړه ده چې حساب کتاب شروع شي. خلک به په ډېرو تکلیفونو پکې ولاړ وي. اول به آدم علیه السلام ته راشي، هغه به اعتذار پیش کړي، بیا به ابراهیم علیه السلام ته، نوح علیه السلام ته همداسې، تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته راشي چې د الله په حضور کې شفاعت وکړي تر څو حساب شروع شي. نو دغه د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت نبی صلی الله علیه وسلم چې راشي نبی صلی الله علیه وسلم به ورته وایي انا لها، یعنې دا شفاعت زما خصوصیت دی. نو الله ته به په سجده پرېوځي او بعد د هغې نه الله به ورته وایي سر پورته کړه، اشفع تشفع، ته چې څه شفاعت کې هغه به قبلېږي. نو دا شفاعت عظما دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت، دا بل څوک نشي کولی. دویم د نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت چې دی هغه هم په کې هغه جنت ته داخلېدو په امر کې هغه هم د نبی صلی الله علیه وسلم پورې تړلی دی. په صحیح حدیث کې دا ثابت دی چې جنت ته ننوتلو شفاعت به هم نبی صلی الله علیه وسلم کې بل څوک نشي کولی، دا د نبی صلی الله علیه وسلم په کې دی. او دریم اخروي شفاعت چې هغه شفاعت عامه دی، هغه ټول انبیاو ته شامل دی، ټول نیکانو صالحانو ته شامل دی، ټول اولیاء کرامو ته شامل دی، ټول صالح خلکو ته شامل دی، قاریانو ته شامل دی، شهداو ته شامل دی، صدیقینو ته شامل دی. هغوی به خاص شفاعتونه کوي. هغه په اخروي شفاعت کې یو قاری
هغه د خپل پلار د خپل خپلوانو شفاعت کولی، شهید د خپل خپلوانو شفاعت کولی شي، اولیاء کرام، صدیقین، نیکان صالحان د خپل شفاعت کولی شي. هغه به عام شفاعت دی، هغه هم په آخرت کې هغه کېدلی شي. الله دې زمونږ دغه نیک شفاعتونه په نصیب کړي. آخري درس زمونږ په دې نن ورځې درس کې هغه آخري عنوان چې موږ لرو هغه توسل اتفاقي او توسل اختلافي. اول توسل پیژندل پکار دي. توسل څه ته ویل کېږي په لغت کې اصطلاح کې، او بیا د توسل هغه ډولونه، اتفاقي توسل څه ته ویل کېږي، اختلافي توسل څه ته ویل کېږي، یا په بله معنا باندې شرعي توسل او بدعي توسل یا غیر شرعي توسل څه ته ویل کېږي، هغې باندې بحث کوو. توسل عموم په لغت کې عربي کلمه ده، وسیله توسل د عربي کلمه ده، په ډیرو معنو باندې استعمال شوی دی. په معنا د نزدېکت راغلی دی توسل، په معنا د واسطې راغلی دی، په معنا د طلب او غوښتنې راغلی دی. دا ټولو وسیله یوه درجه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم ته الله په جنت کې ورکوي. ځکه موږ په د اذان په دعا کې چې کوو چې د نبي صلی الله علیه وسلم په حق دغه دعا کوو، وسیله د درجه ده، د هغې په معنا باندې هم وسیله استعمال شوې ده. عموم توسل چې دی دا په عربي کې په ډېرو معنو باندې استعمال شوی دی، خو موږ ته دلته هغه اصطلاحي تعریف چې کوم نږدېکت مخکې موږ معنا وکړله هغه ته دلته په اصطلاحي تعریف کې مراد دی. اصطلاحي تعریف کې داسې وایي: التقرب إلى الله بعبادته، التقرب إلى الله بعبادته وباتباع رسوله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه، وبكل عمل يحبه الله ويرضاه. الله ته وسیله تعریف: الله ته ځان نږدې کول د الله په طاعت باندې، په عبادت سره او په تابع د رسول صلی الله علیه وسلم سره. د الله په اطاعت، په عبادت او په تابع د رسول صلی الله علیه وسلم سره، او هر هغه عمل چې د الله خوښ وي او الله پې هغه راضي کېږي. هر هغه عمل چې د الله خوښ وي هغه، یعنی توسل هغه سړی توسل چې د الله تابعدار وي، د الله اطاعت وي، د متبع د رسول صلی الله علیه وسلم وي، او نیک اعمال کوي، هغه اعمال کوي چې هغې ته دغه ټول د وسیلې هغه انواع پکې شامل شي چې وروسته پې موږ بحث کوو، هغې ته شامل دي. نو وسیله عبارت دی د الله ته د ځان نږدېوالي نه په څه سره؟ د الله په طاعت سره، په عبادت سره، د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ سره، او په هغه اعمالو سره چې د الله خوښیږي او الله پرې راضي کېږي. الله دې موږ ته نصیب کړي دغه اعمال. بیا د وسیلې ډولونه. وسیله دوه ډول لري. یو اتفاقي وسیله ده چې هغې ته مشروع وسیله هم وایي. اتفاقي وسیله یا مشروع وسیله دا په حدیثو کې په دریو شیانو باندې راغلی ده. په دې کې د ټولو باندې اتفاق دی چې دا وسیله جایز ده. د الله په نومونو او په صفاتو باندې وسیله، چې یا الله ته رحمان ته ما باندې رحم وکړي، الله ته خپل نوم واسطه که هغه دې ته وسیله که الله دغه دعا قبلي، او دا جایز وسیله ده. بل دویمه وسیله قرآن کې دا ذکر شوی ده. الله تبارک وتعالی په ډیرو آیاتونو کې دې ته اشاره کړل لکه الله تبارک یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. او بل آیات کې فرمای اولئک الذین يبتغون الى ربهم الوسیله، يبتغون الى ربهم الوسیله ایهم اقرب. نو الله تبارک وتعالی دې آیتونو کې اشاره کوي چې اے مؤمنانو تاسو د الله نه ویریږئ او الله ته وسیله نږدېکت حاصل کړئ. په څه سره؟ وایي وجاهدوا فی سبیله، ځکه دا جهاد الله ته نږدېکت دی. دا یو مثال ذکر کړ چې داسې نور، نو الله ته نږدېکت په عبادت باندې هغې هلته یو مثال راوړو، دی ول ذکر کړه. همدارنګې الله ته هغه کسان وایي اولئک الذین یبتغون الی ربهم، الله را بلي، الله په خپل نومونه. دې وجه الله تبارک رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تبارک تعالی فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله لپاره ښایسته نومونه دي، الله په دې نومونو راوبلئ، په دې باندې سوالونه وکړي. نو وسیله د الله په نومونو باندې دا جایز او د ټول امت په اتفاق باندې جایز وسیله ده. دویمه وسیله چې ده هغه په نیکو اعمالو باندې، سړی په نیکو اعمالو باندې وسیله کوي. په دې کې مشهور حدیث د غار دی چې هغه درې کسان الله په یو غار کې ایثار شوي وو، او هر یو خپل نیک عمل الله ته وسیله کوي، الله هغه مصیبت نه هغوی خلاص کړي. حدیث اوږد دی او وخت کم دی، نو شرح کولی نه شو. هر یو خپل نیک عمل چې په ژوند کې کړی الله ته وسیله کوي. یو سړی وایي چې یا الله ستا د یېرې مې دا مونځ کړی دی،
یا الله ستا د یېرې دا مونځ کوم، ستا سره د محبت د وجې دا مونځ کوم، یا الله ما ته خپل رحمت نازل کی، ما باندې دا مصیبت اسان کی. الله دعا قبلي. الله ته خپل نیک اعمال پیش کول دا مشروع وسیله ده. درېمه وسیله چې ده هغه د نیکانو صالحانو په دعا باندې. یو نیک صالح انسان دی ته ورځي ورته چې ما ته دعا وکړه چې الله ما ته دا مصیبت اسان کی. مسلمانان عام مسلمانان نه پوښتنه کوي، نیک صالح انسان نه دعا پوښتنه سوال کې دا جایز ده، دا هم خدا علماء په اثر لګولې شي دا سړی به نیک وي صالح به وي، او بل دا چې ژوندی به وي. که یو سړی مړ شي سړی قبر له ورځي دا په دې کې نه شاملېږي، دا باطله وسیله ده، دا غیر شرعي وسیله ده. اما چې یو سړی نیک دی ژوندی دی په وس کې څه شته او سړی ورځي چې ما ته دعا وکړه چې الله ما دا مصیبت اسان کی، زما مریض الله روغ کی، ما دا مصیبت الله اسان کی، دا تکلیف راته اسان کی، دا کار مې الله حل کی، نو که داسې وشي د کې مشکل نشته، شرعي جایز وسیله ده، دا هم جایز ده. او حدیث کې راغله نبی صلی الله علیه وسلم وی عمر رضی الله عنه یو ورځ حج ته عمرې ته نبی صلی الله علیه وسلم ورته یا اخی لا تنسانا من صالح دعائک. عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه ته وی چې ته ما د هغه نیک صالح دعاګان نه مې هېروه. عمرې ته څوک ځي ته ورته ویلی چې ما د نیک صالحانو دعاګان نه مې هېروه. بل د کې مشهور حدیث بل دی هغه د اویس القرني رحمه الله، دا تابعي و، خو نبی صلی الله علیه وسلم د دې پیشګویي مخکې ورکړې وه صحابه کرامو ته، ویلي چې د یمن د علاقې نه د قرن د قبیلې نه به یو سړی راځي اویس بې نومي، کله چې راغی تاسو دعا وکړئ. نو عمر رضی الله عنه په زمانه کې وایي چې که حاجیان به راتلو نو عمر رضی الله عنه به د هغې نه پوښتنه کوله چې د یمن نه چې به کوم حاجیان راتله پوښتنه به کوي تاسو کې اویس القرني خو نشته. یو کال باندې دا راغی مدینې ته، عمر رضی الله عنه خلیفه د وخت و، چې کله راغی خبر شو هغې خپل دربار ته راوغوښتو او دا حدیث یې ورته بیان کړو. نو هغه د نیک صالح انسان اویس القرني رحمه الله تابعي و. نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې تاسو اویس القرني پیدا کړو ورته غوښتنه دې وکړئ چې تاسو لپاره دعا وکړي، هغه وجړل. یعنی نیک د الله اولیاء کرام متقي خلک هغې ته دا خپل نیک اعمال ډېر کم معلومیږي، نو دې وجه نه هغه وجړل. هغه ویل چې تاسو صحابه کرام په دې سترګو باندې نبی صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، تاسو زما نه بهتر یاستئ او زه ستاسو لپاره دعا وکړم. یعنې دا ورته ډېره ناشنا معلومېدله، خو دا د الله یو منزله ده چې الله تبارک تعالی یې چاله ورکړي مستجاب الدعا انسانو. او عمر رضی الله عنه ورته وویل چې زموږ دپاره دعا وکړه. دا مشهوره هزاره حدیث په صحیح مسلم کې دی. نو دا جایز توسل نه دی. دویم توسل هغه دی چې هغې ته اختلافي توسل وی یا په بله معنا باندې غیر مشروع توسل ورته ویل کېږي چې جایز نه دی. دا غیر مشروع توسل چې دی دا په دوه ډوله دی. عموما غیر مشروع توسل هغې ته ویل کېږي اول تصویر یا مثلا دا صورت د مسلې بیان شي، هر هغه شی وسیله ګرځول چې هغه الله تبارک وتعالی سبب او وسیله نه وي ګرځولي، نه شرعي او نه فطري او قانوني، دا وسیله ګرځول نه وي، هغه ته یو وسیله کې یو سبب ګرځي، نو دا توسل غیر شرعي دی یا اختلافي ورته بل معنا باندې، لکه څنګه چې کاریکولم کې راغلی اختلافي توسل دی، په دې کې د علماو خلاف دی. راجح قول پکې دا چې دا ناروا دی. دا بیا په دوه ډوله دی. کله چې مثلا داسې حد ته ورسیږي چې هغه شرک دغه شي هغه شرکي توسل ته رسیږي، او کله داسې حد ته ورسیږي چې هغه شرک ته رسیږي هغه بدعي توسل ته ویل کېږي چې هغه بدعي توسل وي چې هغه هم ناروا دی، باید سړی د ځان وساتي. شرکي توسل دا معنا چې د یو چا عبادت کې یو قبر له ورځي، یو درګاه له ورځي، یا یو انسان ته ورځي، یا داسې یو بل بت ته هغه د هغې عبادت کې بیا وایي چې دا الله ته وسیله کومه. لکه مثلا مشرکینو چې به دعا کوله د بوتانو عبادت به کوو، نو کله چې قرآن کې د هغې نه خوشي تاسو دا خو بوتان دي، دا خو څه نشي کولی، دا خو تاسو جوړ کړي، په لاس مې جوړ کړي دي، نو بیا دا ویله وما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، وایي موږ د دې بوتانو عبادت دې وجې نه کوو چې الله ته مې نږدې کړي. نو که یو سړی اوس وایي چې د قبر زه عبادت کوم الله ته مې نږدې کړي، نو دا شرکي توسل دی، شرک ته رسېږي، ځکه عبادت بې د الله نه بل د هیڅ چا جایز نه دی، که هغه په هر معنا وي. سړی چې مړ شي هغه زموږ دعا ته محتاج دی، هغه زموږ دعا ته محتاج دی، هغه د بل چا دعا دی. او دې باره کې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم په د عمر رضی الله عنه په زمانه کې قحط راغی، باران نه کېده، نبی صلی الله علیه وسلم موجود دی په قبر کې، خو عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه
د نبی صلی الله علیه وسلم قبر له نه ورځي او ته وایي چې د الله رسوله زموږ دپاره دعا وکړه، نه، د هغه تره راوباسي ژوندی دی، عباس رضی الله تعالی عنه هغه راوباسي، هغه ژوندی دی، هغه ته مخې کوي، هغه دعا کوي، خلک پسې امین وایي چې یا او عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي چې یا الله کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ژوندی و هغه به مخکې کوو، هغه به دعا کول، الله تا به زموږ دعا قبلول. الله اوس د هغه تره عباس رضی الله عنه هغه موږ راایستلی دی، میدان ته م راایستلی دی، مخکې شوی دی، یا الله ته زموږ دعا قبوله کړي، زموږ نه دا قحط سالي دا وچکالي دا ختمه کړي. نو هغه الله تبارک تعالی د هغې دعا کوله. ځکه عباس رضی الله عنه ژوندی انسان و. که چېرې د توسل په قبورو باندې، توسل په انبیاو باندې وروسته د مرګ نه جایز وي، نو عمر بن خطاب رضی الله عنه به د رسول صلی الله علیه وسلم قبر ته ورغلی وي، هغه ته به دا کړی. خو دا د صحابو اتفاقي فیصله ده چې سړی مړ شو، د دنیا نه رحلت وکړو، په هغه باندې توسل د هغه قبر له ورتګ دا ناروا دی، ناروا عمل دی، او دا د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم عمل دی. او که چېرته داسې ته وغوي چې د دې نه کمه درجه کې وي، لکه په هغې باندې دلیل نه وي، شرعي دلیل پرې نه وي، هغه څوک وسیله کوي د هغې لپاره شرعي دلیل نه وي، د رسول صلی الله علیه وسلم سنت کې د هغې دلیل نه وي، یو شی څوک وسیله کوي، یا مثلا لکه چې وایي چې د پلاني سړي عمل واسطه کومه، یا د هغه منزله واسطه کومه، نو دا شرک نه دی. مثلا څوک وایي د نبي صلی الله علیه وسلم جاه، یا د ولی جاه، د ولی منزله الله ته واسطه کومه، دا شرک نه دی، دا بدعت دی، ناروا. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم دغه طریقه باندې، صحابه کرام په دغه طریقه باندې توسل موږ ته نه دی ښودلی. موږ باید لکه څنګه چې موږ د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دغه حدیث د عباس ته پیش کړو د قحط سالۍ باره کې، باید په هغه طریقه باندې توسل خپل اعمال کوو. کوم چې شرعي توسلات دي، شرعي وسیله ده، هغه د الله په نومونو باندې ده، په خپل نیک اعمالو باندې ده، د نیک صالح انسان په دعا باندې ده، دا جایز ده. او کوم چې غیر شرعي طریقه ده، هغه کارونه چې هغه شرک او بدعت کې واقع کېږي، هغې نه باید ځان وساتو چې هغه الله تبارک تعالی هغه سبب نه ګرځولی، رسول صلی الله علیه وسلم یا شریعت کې هغه سبب نه ګرځولی، مشروع سبب نه ګرځولی، هغه ناروا توسل دی، باید د هغې نه ځان وساتو. دا زموږ د دې درس اخرنۍ مسله وه. الله دې وکړي چې په درس باندې پوه شوي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.